له خیره سره دومه روژه ده. مازدیګری دی، بجې څو دي ونه؟ بجې 4:43 دي. نو هغه ساحل ده چې دلته بس پکوړې و، پیرکي و، نور چکني مکني و، او دا ټوله پر دغه ساحو پیدا کېږي. یعنې دې وینې دې لپاره فکر کوم نوې ملایي راوتلې ده، سموسې، پکوړې کومه دغه ساحه وینئ دغه دا یا ماده کړله نوی چمنی به زوم ور واچي دغسې معلومیږي. داسې په ازاده هوا کې غواړم چې کښېنم په دغه ساحه کې. دلته راوګرځېدلم، خوندور ځای دی. دې خواته شاوخوا دا نوي تعمیرات هم جوړ سوي دي. دغه سړک دی، خلک راوړي د اول یا نوي منسبالانو دغسې ځي. چوکۍ راشه واکه ذکره دلته یې کښېږده. دلته موږ ناکه دلته کښېنستلو. اصلي بازي دلته ده. ډېر خلک ورته ناست هم دي. ځینې لمر نشته وینې، خالي شغلې یې پاته دي. سلامونه، ستړي مه شئ. بس نو خدای دې وکړي چې روژه مو تر دې مهاله په خیر نو نن خو له خیره سره دومه روژه ده. مازدیګری دی، بجې څو دي ونه؟ خبره یم ته ده چې اوس 3 یم. بجې 4:43 دي. نو تقریبا یو ساعت څه یو څه ډېر وخت پاته دی. نو وځو د باندې راځئ له خیره سره چې څه کیسې دي په دا روژه مات په وخت کې. فکر کومه دروازه را خلاصوي. او دغه ده ولاړه ده وینې، هغه ده ولاړه ده. اول به دا نظر صفا کړو، بیا لا هم روژه ده، سړي نظر کار نه کوي. بس نو دا نو هغه ساحل ده چې دلته بس پکوړې و، پیرکي و، نور چکني مکني و، او دا ټوله پر دغه ساحو پیدا کېږي. لبنیات و. د روژه مات پر وخت معنا په دغه ساحه کې بیروبار ډېر. اوله فواره ده، جلبیانې دي وینې، رول و، پکوړې و، دا ټوله شیان پر دغه ساحه پیدا کېږي. د هوا په لحاظ باندې پرون هم درته ویل چې داسې خوندوره روژه ده چې بیخي خوند کوي. دا د روژې لپاره فکر کوم نوې ملایي راوتلې ده، الټرا وینې. بس د روژې ټوله خوند په دې ټیم کې د هر شي ته وګورې ښه مې ایسي، انسان په تمه وي د روژه مات. نو چې د اوله ګوله او دومه ګوله دې وکړه بالا نور خوند نه کوي هغه رقم. ټوله خلک داسې کرار واک کوي. نو هغه خلک چې په روژه کې وزن کمول غواړي د هغو لپاره ښه موقع ده چې واک ورسره وکړي او خوراک یې ورڅه کم کړي. نو ډېره په اساني باندې کولی شي چې خپل وزن کم کړي. او موږ خپل ډنګر خلک یې ضرورت نه لرو چې وزن کم کړو. موږ باید خوراک وکړو چې کم انرژي نه شو، اوور ویټ نه یو موږ. سموسې، پکوړې، فکر کومه دغه ساحه وینئ دغه دا یا ماده کړله نو نوی چمنی به زوم ور واچي دغسې معلومیږي. د اولې فوارې څخه بیا تر دومې فوارې بیا تر پله پورې.
رسد، سمبوسې، پکوړې. دا یو عموما پخوا په افغانستان کې ډېرې کمې وې، اوس ډېرې اضافه سوي دي. نه پوهېږم چې څنګه حساب دی. او پاتې سو جلبۍ. جلبۍ دا شان له وخته په افغانستان کې شته. بیا په تېره په داسې روژو کې چې یخ وي، د ګرمۍ په روژو کې لا جلبۍ وي، په یخ کې خو بیخي ډېرې. نور واوښتلم د سمې ازادې هوا او فضا ته. دلته یو ځای درېږم. ورځ ته رابلې داسې شو کوي لکه پسرلی. نو ډېر ژر به که هوا وي دغسې ګرمې ولې مځکې به ټولې شنې شي، پسرلی به شي د خیره سره. د هغه منځ کې دا چمنۍ هم ښه خوند کوي چې سړی کښېني، خو داسې په ازاده هوا کې غواړم چې کښېنم په دغه ساحه کې. نو کرار کرار دغه نیالان او دا شان هم خلک راوړي. بالا خو نو د نیالګیو د کښېنولو موسم دی. دلته راوګرځېدلم. لا چې رښتیا درته ووایم دا لمر یو څه اوس غمیږي، نه وغمیږي. پخوا به د لمر ښه خوند کوی، اوس وغمیږي، ګرمي سي. دغه ساحې ته رالو، ښایسته دښته د دې خوا د دغه عظیم شان مسجد دی. دې خوا سره واوښتلو وو. نو دلته به یو ګړی د دې هوا او فضا څخه خوند واخلو. دا خلک دلته کرکټ کوي، یو ذکرا دی به بازۍ وکړي، موږ به یو ذکر و اذکار ورته وکړو. ښه خوندور ځای دی، ډېره غټه داسې میدانه ورته وایاست، دښته ورته وایاست. دې خوا ته شاوخوا دا نوي تعمیرات هم جوړ سوي دي. د هغه سړک دی، خلک راوړي د اول یا نوي منسبالانو دغسې ځي تر څو چې کورونه یې. دا هغه NFC ده او دلته خلک کرکټ کوي. دا به نو بیخي ډېر پر انرژي خلک یي چې د مازدیګر په ټیم کې دی په روژه کې کرکټ کوي. چوکۍ راشه واکه ذکرا، دلته یې کښېږده. دلته موږ ناکه دلته کښېنستلو. اصلي بازي دلته ده. ډېر خلک ورته ناست هم دي. هلته باید کښېنستلي وای، بازي به مو کتلې وای. خیر زه بیا به بله ورځ پر هغه ځای باندې بازۍ ته کښېنو، بازۍ سیل به وکړو. اوس لپاره دغه ځای صحیح دی. نه ناوخته کېږي دلته پر دې سړک باندې بیروبار ډېرېږي. اول وارې دونه موټران نه وو، اوس د روژه مات وخت دی، خلک ډېرېږي. ذکرا او زویا دغه دي بازۍ کوي. 6 ساعت تېر دی. نو تاسې به ووایاست پر دغه ځای ناست یې ولاړېږې؟ نه، لمر مې در باندې ولیدی. تقریبا 25 دقیقې پاته شوې اذان ته. نو غواړم چې بالا کرار کرار حرکت وکړم تر څو چې رسېږم. نو بالا به اذان هم وشي. راځئ زویا، پر دغه لار راغلی وم، نو غواړم پر دغه لار ولاړ شم، بېرته پر دغه لار نه ځم، ځکه دا یو څه بیروبار هم ډېر دی، عمومي لاره ده چې به کرار په دغه ساحه کې ولاړ شم. دلته نو شی نه وي. بسم الله. پخوا په یو نیمو جوماتو کې روژه مات هم خلکو راوړی. نو اوس نه پوهېږم چې دې غریبانو لپاره په کومو جوماتو کې روژه مات شته او که یا. نو کوم خلک چې وس و قدرت لري باید په روژه کې د مسکینانو خیال وساتي. نو د روژې د نیولو هدف هم یو دا دی چې وایي مور د وږي له حاله خبر شي.
اوس د ذکرا د خوښ مسجد ته راورسېدمه. ذکرا ستا د خوښ مسجد دی که نه دی؟ دا د دې ډېر خوښ دی دا مسجد، ښه تک شین دی. او ذکرا دغه د راوګرځېدم ستا د مسجد پر لار راوګرځېدم چې ستا خوښ دی هغه مسجد. خلک کرار کرار ټوله روان دي، داسې د جماعت په نیت روان دي. په لو واله کې اوبه را روانې وای بیا به یې ډېر خوند کولی. نو د عالم پارچاو سوې ده، نو نه پوهېږم چې ولې نه ده رایله لو واله باید رایله کړې وای. وینې شی نسته پکښې خالي ده ویاله. په لو واله کې اوبه وای ډېر خوند به یې کړی وای. د ساحه به ټوله ښایسته وای، داسې د پسرلي شو به یې کړی وای. دې خوا ته بیخي لمر ختم سو. کافي وخت اوس هم پاته دی. دا خو نو باغ دی، تک شین کوړم دی باغ. الله نو ورځ ته رابولي د باغ شپې دي، ګرمي کېږي په باغ کې شینګیا زیاته ده. دا وخت وګوره او دونه موټرسایکل تیز چلول وګوره. بیرته مې بیا ځان لمر ته سیده کوي. یعنې لمر نسته، وینې خالي شغلې یې پاته دي. وخت هم بیخي کم پاته دی بالا. لس دقیقې تقریبا پاته دي روژه مات ته. لمر پر دغه وضعیت دی. پخوا به دا وخت هلته دغه ورزشکارانو فوټبال کوئ. د روژه مات وخت د سړی نه معلومیږي. د روژه ماته بعد بیا اکثره خلک ښه ورزش کوي. نو بس لس دقیقې پاته دي. موږ هم د خیره سره روان یو کور ته روژه مات کوو. نو بیا به سبا خبرې کوو چې درېیمه روژه ده. نو تر سبا ښه وخت. الله په امان.